یا بساخلم یا بناخلم دوه حالتونه په چا خبر نه راځي او ما ته د لوی عمر دعا مه کوه بیا به ته نه ماله به مرګ نه راځي انکار کوي په سترګو هم اقرار کوي په سترګو هغه خو اوس د مینې هر یو کار کوي په سترګو او کردار د دواړو یو دی خو انداز مختلف دی جلاد په توره وار کوي دا وار کوي په سترګو سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې رالخه کو خدای دې ښه ساته سترګې د ژوندی باڼه دې مړه ساته زړه دې رالخه کو خدای دې ښه ساته او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که هسې په دغه کې خو مې مه ساته بیا نشته ماله د زړه په کور کې کور راکه او که په رضا نه وي په زور راکه او په حقیقت کې خو په تا مینم خو که ته کوېدنې بله خور راکه ما سره څوک هم خوله وهلی نشي ما سره څوک هم خوله وهلی نشي او یا جینۍ تا ما سره خوله ووهله ما سره څوک هم خوله وهلی نشي او یا جینۍ تا ما سره خوله ووهله او والله چې زه در باندې خوله ووهمه خو خلک به وایي چې زنانه یې ووهله خلکو جانان کوو ما ویل د څه غوندې وي خلکو جانان کوو ما ویل د څه غوندې وي چې خلک دومره صفت کوي نو دا به ښه غوندې وي خلکو جانان کوو ما ویل د څه غوندې وي چې خلک دومره صفت کوي نو دا به ښه غوندې وي خو پرون مې ولیدو په لاره کې په خپلو سترګو دا جانان نه دی دا وښکي یې داسې شنه غوندې وي زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې زما مینې ته سپک ونه ګورې خاص پدې کې او ما سره مینه کوه مه کوه ګورې کراس پدې کې او ځان ته غاویره دومره مه ګوره نالیکه جینۍ چې اباسین ته سفارش وکړم نو پاس پدې کې او اپا ویوه کې ګوره ډېر زیات تپوسونه کوي اپا ویوه کې ګوره ډېر زیات تپوسونه کوي 0 چې 5 سره یو ځای کې نو 50 پدې کې ستا دیدن له زه درتلل غواړم ستا دیدن له زه درتلل غواړم خو مړې زه دې ملامتې نه یریږم ستا دیدن له زه درتلل غواړم خو مړې زه دې ملامتې نه یریږم او دا ملامته دې هم سر وخوري خو ستاسو مالت کې د شوکتې نه یریږم بغیر له تا مې څوک طبیب نشته دی او ما ته له تا نه څوک قریب نشته دی بغیر له تا مې څوک طبیب نشته دی او ما ته له تا نه څوک قریب نشته دی او که دې د حسن زکات وایستلو نو دلته زما نه بل غریب نشته دی او دا په کوټه چې نیغه کېږي نو کور کې جوړنن غلام حبیب نشته دی توره د جلکۍ شینکي خالي په تندي باندې او دا خو توره نه دا توره شوې دا لوګي باندې توره د جلکۍ حلوا اس یو ټرای کوم چې دا ما چرې ویلې نه دی لیکلې مې 20 کاله مخکې دی حلوا پخه کا مزیدارا حلوا پخه کا مزیدارا نن به مینیا درځي زما او ستا رشتې دپاره نیا مې درناسته د تانګه کې الله دې خیر وکړي باد راغلی دي پخپه کې الله دې خیر وکړي اسپرا پرونځي پلاره نن به مې نیا درځي زما او ستا رشتې دپاره خپل ځای به وینې هلته به رادانګه یعنې مخکې نه خوله دې پولی زما کا تو د حلوا دې راله په خوله کې راکا
تا چې جنگ وکړلو زما سره بې سره شولې ما ویل جوړ ټول عمر له مانه مرور شولې نو زما دې بیا تمه پیدا کا چې په مخ کې لاړې او بیا دې شا کا هو ما ورته ویلې خټکي دې سیر په سودي ماما ما ورته ویلې خټکي دې سیر په سودي ماما ویل 50 راګنې شپېته روپۍ کیلو دي باما ما ویل دا دوړې ته صفا کا او یو خیراتي دانه ته او مال راکا هو دا ما خو ویلې چې د هیڅ نه هم زه نه یریږم داسې څه نشته چې دا زه به ترې نه ویریږم نو چې پټاخه دې را خطا کا یلیشتي نه کېږي نه منډه دې راکا هو هر چا به ویلې راته تا اوږده ویښته پریښي دي د جینکو په شان دې سم اوږده پریښي دي نو راته دې ویلې سر کټا کا اوس رانه چرته تښتې یو ټس خو راکا هغه دی یاد شي چې پټو کې د سا ګناه کول نو قسمه درته ما به آوازونه کول چې پلار دې راغو ما به شاکا او لکه د چرګ به مې ویل چې ککا کاکا هو اخیری شعر دی راځه چې خپله مینه پرېږدو لږ ثواب وګټو راځه چې خپله مینه پرېږدو لږ ثواب وګټو د آخرت دپاره صحیح حساب کتاب وګټو نو د کور دا ټول خلک پخلا کا نیکه مې کونډ شو ورله دا نیا دې راکا